الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوگے۔ Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabaeans before Prophet Muhammad, those among them who believed in Allah and the last day and did righteousness, will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. کسان چې ایمان راوړي او هغه کسان چې یهودیان دي، عیسایان دي، سابیان دي، هر هغه څوک چې ایمان راوړي په الله په ورځ د آخرت او دی عمل کوي نیک، پس د دې دپاره بدله ده د رب د دې د طرف نه، او نه به یې سیره په دې نه به دې غم کوي. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا رکھا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. And recall when we took your covenant, O children of Israel, to abide by the Torah, and we raised over you the mount, saying, take what we have given you with determination and remember what is in it that perhaps you may become righteous. کوم وخت چې واغستو موږ په اوخله وستاسو نه او چوت کو موږ په تاسو باندې کوه طور ونیسئ، هغه چې درکوو موږ تاسو ته مضبوط او یادوئ هغه چې په دې کې دي د دې دپاره چې شئ تاسو پرهیزګاران. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. Then you turned away after that, and if not for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have been among the losers. تاسو روګرداني وکړه وروسته د دغې نفس اگر که نه وې مهرباني د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت د هغه خامخا به شوئ تاسو د تاوانیانو نه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتی ہو جو سینچر سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. And you had already known about those who transgressed among you concerning the Sabbath, and we said to them, the apes despised. په تقریب سره معلوم دي تاسو ته هغه خلک چې زیاتې کړی په تاسو کې د هفتې په ورځو کې، پس اوی موږ دې ته شی شادوګان ذلیله. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. And we made it a deterrent punishment for those who were present and those who succeeded them, and a lesson for those who fear Allah. وګرځول موږ دغه واقعې لره عبرت د هغې چا لپاره چې وړاندې د دې نه دي او د هغې چا لپاره چې وروستو د دې واقعې نه دي، او واز نصیحت د پرهیزګارانو دپاره دی. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اور وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں. And recall when Moses said to his people, indeed, Allah commands you to slaughter a cow. They said, do you take us in ridicule? He said, I seek refuge in Allah from being among the ignorant.
په کوم وخت کې چې ووایي موسی علیه السلام د قوم خپل دپاره بېشکه الله تعالی تاسو ته حکم کوي دا چې حلاله کوي غوا وایي آیا ته نیسې مونږ په فشار وایي پناه غواړم د الله نه دا چې شم زه د دې جاهلانو نه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو. بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا اس پر عمل کر لو. They said, call upon your Lord to make clear to us what it is. Moses said, Allah says, it is a cow which is neither old nor virgin, but median between that, so do what you are commanded. وای وغواړه زموږ دپاره د رب خپل نه بیان کړي زموږ دپاره څه ده دا غوا وای بېشکه دا غوا بېشکه نه دا وړوکي نه دا بچی او درمیانۍ په منځ د دغه کې. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے. They said, call upon your Lord to show us what is her color. He says, it is a yellow cow, bright in color, pleasing to the observers. وای وغواړه زموږ دپاره د رب خپل نه چې بیان کړي موږ ته څه دی رنګ د دې غوا وایي بېشکه الله فرمایي بېشکه دا غوا زیړه به فس تیز به رنګ د دې چې خوشحالۍ به کتونکو لره. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمارے خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو. اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. They said, call upon your Lord to make clear to us what it is. Indeed, all cows look alike to us. And indeed we, if Allah wills, will be guided. وای وغواړه زموږ دپاره د رب خپل نه چې بیان کړي موږ ته څه ده دا غوا بېشکه دا غوا ګډه وډه شي په موږ باندې او بېشکه که چېرې وغواړي الله مو خامخا دې کار لره یو کوونکي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا ہاں اب ٹھیک ٹھاک پتہ لے کر آئے. اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے. He says, it is a cow neither trained to plow the earth nor to irrigate the field, one free from fault with no spot upon her. They said, now you have come with the truth. So they slaughtered her, but they could hardly do it. وی موسی علیہ السلام بېشکه دا غوا بېشکه الله فرمایي چې دا غوا نه به جوکي نه اړولي ځمکه نه خړوبوي فصل روغه ده نشته صداق په دې کې او وایي فس راړو ته حق فس حلاله کړه هغې لره او حال لره چې نه و دې کار لره دي کوونکي.